سلامونه ملګرو، په پښتو نیوز چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یې او ښه په مزو کې به یې. ملګرو، د پاکستان یوه مشهوره اکټره نجیب فیض د هغې په سوشل میډیا باندې یوه غلطه ویډیو وایرل شوې هم ده. ملګرو، دا ویډیو یې کوم ځای وایرل شوې او د چا سره وایرل شوې؟ که تاسو ځان د پوره حقیقت نه خبرول غواړئ نو زموږ ویډیو تر اخره وګورئ او د نورو معلوماتي خبر دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره دغه د ټلۍ نشان هم ووهئ چې تاسو ته زموږ نوي ویډیو ښه په اسانۍ سره در رسي. ملګرو، نجیبه فیض د پاکستان یو مشهور اکټره هم ده او خلک یې ډیره زیاته هم خوښوي. ملګرو، هغه نن سبا په فرانس کې خپل ژوند کوي او په فرانس کې یې د پاکستانی خلک سره دغه رنګ غلط کار هم کړی دی او هغه پاکستانی کس ډیر زیات مالداره هم دی او هغه ورله 1200 یورو هم ورکړي دي او په فرانس کې ورله چکرې هم ورکړي دي او هغه پاکستانی کس دا د ځان دپاره راوستی ده. نو ملګرو، دا ویډیو حقیقت ته چې نجیبه فیض په فرانس کې د یو پاکستانی سره دغه غلط ویډیو هم کړې ده او هغه په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې هم ده. ملګرو، دغه و د نجیبه فیض د دې ویډیو باره کې مکمل حقیقت. که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل پښتو نیوز سبسکرایب کړئ. شکریه.